ډیر یو حیرانونکی خبر راشد د فټنس ټیسټ کې ناکام شوی اصغر تښتېدلی او کوم کسان کامیاب شوي د هر څه دې ویډیو کې را سره وګورئ ګرانو لیدونکو السلام علیکم وخت مو بخیر هانس سیب لیکي پرون دوشنبه اګست 19 د بنگلادیش سیالیو لپاره له ملي لوبغاړو د فټنس ازموینه اخیستې ده یوازې ګلبدین نایب رحمت شاه حشمت شایدي نجیب زدران او اکرام علي خیل په ازموینه کې بریالي شوي او نور ټول ناکام شوي دي محمد نبی او اصغر افغان په ازموینه کې نو محمد نبی ناوخته له انګلند نه کابل ته رسېدلی او د اصغر افغان په اړه یې راته وویل چې هغه مریضان لري او هلته بوخت و الله دې مریضان روغ کړي ښایي نن سه شنبه د اګست شلم سکواډ اعلان شي له همدغه ځای نه د کرکټ بورډ او ملي لوبډلې د نوي مشرتابه ازموینه هم پیلیږي که دوی په دغه ازموینه کې لږه ناغېړي هم وکړه زیان به د افغانستان کرکټ او افغانستان وویني په کرکټ او هرې بلې لوبې کې د فټنس مسله دومره جدي ده چې هیڅ جوړجاړي پکې نشي کېدی او نه باید وشي چې د فټنس ازموینه نشي پاس کولی لطفا 2-3 لوبو کې کېنوي او پر ځای یو بل ښکلی او فټ ځوان ته چانس ورکړي بیا وګوره چې کرکټ دې څنګه مسلکي او لا ښه کېږي چې په فټنس کې جوړجاړي کوي په هر څه کې جوړجاړي کولی شي یعنې د راشد نوم نه د کامیابیو لیست کې شته او نه هم هغه لیست کې شته چې امتحان یې نه ده ورکړی نو ټول په دې باور دي چې ټیسټ کې ناکام شوی ده او ټول خلک په یوه خوله دا وایي چې اصغر افغان له ټیسټ تښتېدلی دی او بهانې کوي دا خبرې د هانس په وال کمیونټي کې لیکل شوي دي موږ یې په اړه مسؤلیت نه لرو نو دوستانو تاسو لاندې په کمنټ کې خپل نظر را سره شریک کړئ چې د هانس خبرې ته تاسو په کوم نظر ګورئ تر بلې ویډیو د الله په امان